چرسی بچگه چقدر چشمایت قشنگه زدی چرس و چلم یارکت همراه بجنگه خوششان آمده باز میگن که د دوی دا سندره خوښه سوې خو بیا وایي ولیدي ویلې په میلمستیاو کې همدا سندره اوري ورته نڅیږي او مستی کوي بیا وایي الهې ته نشئ توکو ته تبلیغ کوي وظیفه کلان کردن زه خپل کار پسې ستاسې د ماشومانو د لویولو دنده زما نه ده تاسې باید خپله د دې شاهد اوسئ چې نوي ځوانان مو کومې سندرې اوري زه خو نه وایم چې لاړ سئ چرس وڅکئ در کنج جیب تو دستمالت نیستم آهنگ خیلی شخصی است دا ډیره شخصي سندره او زما د ورځني ژوند ذهنیت او فکر دی معنا هره مصره چې په دې سندره کې ده دا هغه خبرې چې ځینو کسانو ته یې هره ورځ کوم ما اوریدلی و چې دا سندره د بچه‌بازي لپاره ویل کیږي خو زه نه پوهیږم ما داسې څه د بچه‌بازي په اړه ترې هیڅ نه کړل چرسی بچگه چقدر چشمایت قشنگ